बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी प्लांट्स हार्मोन्स मंगा شروع کړو دا غي او حصہ چې د منګه اپلوډ کړی دا اگزین او جبرلین نن منګه دا غي دویمه حصہ کو چې پای کې منګه درې هورمون باره کې خبره کو یو زوم سره سایټوکاینین دی یو زوم سره ابسیسک اسید دی او بل زوم سره ایتایلین دی نه اول بسر به منګه راشو سایټوکاینین ته تاسو ګورئ نو په دې سایټوکاینین کې چې دا کوم سایټوټکی چې دی دا مونږ وایو سیل او د کاینین یا کاینیسس مطلب دی ډیویژن نو د دې نه دا پته لګي چې دا هارمون سیچل کې دا به سیل ډیویژن کې چې دی هیلپ ورکوي یاد ساتئ ام سی کیوز لپاره سایټوکاینین کار سره چې پلانټ هارمون هیلپس ان سیل ډیویژن دی په سیل ډیویژن کې چې دی هیلپ ورکوي کله چې سیل ډیوایډ کیږي سیل کله ډیوایډ کیږي کله چې سیل خپل اخري گروث ته ورسي د سایز چې دی هغه نور غټ نه غټیږي نو د چې کله د خپل اخري سایز ته ورسي نو دا غنه بعد چې کله د ډیوایډ کیږي نو دغه زموږ سره دا سایټوکاینین هارمون دی پروډکشن سایت چې سایټوکاینین په کوم ځای کې پیدا کیږي سینتھسایز ان فروټس د په میوو کې سیډز په تخمونو کې اینڈ برډز او په غوټو کې پلانټ کې چې د غوټې تاسو پیژنئ نو په دریو ځایونو کې چې دا پیدا کیږي برډز سیډز او دا غنه علاوه فروټس ټیک شو فنکشن ته راځو چې سایټوکاینین کار څه کوي نو اولنې کار د دې دا دی چې کاز سیل ډیویژن دا به سیل ډیویژن کې هیلپ ورکوي سیل چې دی هغه ډیوایډ کوي دوه ځای کوي دا غن علاوه پروموټس برډ فارمیشن و سیل چې کله ډیوایډ کیږي نو یوازې پکې سایټوکاینین کار نه دی د نه علاوه نور څه انزایم چې دی هغه کوم ضروری دا غن علاوه د سایز د سیل لپاره چې کوم میټابولیزم دی دا خپل کار دی انرژي سټوریج دی دا خپل کار دی خو د یو سیس چې دی هغه به خپل رول پلی کوي نو دا غنه بعد چې دا سیل ډیوایډ شي نو دا شان سایټوکاینین چې کوم هورمون دی به خپل کار کوي ٹھیک شو پروموټ برډ فارمیشن چې کومي غوټي زوم سره جوړیږي په بوټي کې دا غي په جوړېدو کې چې هیلپ ورکوي دا غنه علاوه آلسو پروموټس گروث اف لیټرل برډز په سټیم باندې برانچز باندې چې کوم برډز زوم سره جوړیږي هغه کې چې هم هیلپ ورکوي سټیمولیټ الانګیشن او د سیل الانګیشن کې چې هم هیلپ ورکوي ځکه چې تاسو بوټي ته وګورئ دا غي برانچز وګدي دا غي سټیم وګدي دا غي چې کوم روټ سي هغه روټ شي هغه زوم سره چې وګدي نو دا غي د وجنه ضروري خبره ده چې د دې سیل شي دی نه هغه زوم سره سي اول چې لانګي او سټیمولیټ سینتھیسس اف پروتینز او زوم سره چې کوم پروتینز دي دا غي په سینتھیسس کې دا غي په جوړېدو کې چې هم هیلپ ورکوي نو دا د سایټوکاینین ډیفینیشن شو د پروډکشن سایت شو او دا د دې فنکشن شو وس بمونږ راشو ابسیسک اسید ته وس ابسیسک اسید ته مونږه په شارټ کټ کې مونږ وایو ای بی ای ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې پروډوس ان سټرس کنډیشن کله چې بوټي ته حالات خرابي نو په هغه کنډیشن کې چې دا زموږ سره پیدا کیږي سټرس کنډیشن چې دغه وي کنډیشن فیوریبل نه د گروث مسلې د هایټ مسلې د ډیولپمنٹ چې د مسله راځي نو هیستوري زموږ سره څه ده چې دا د سنه اغسته ده فروټ اف کاټن د سنه اغسته ده فروټ اف کاټن تاسو کپاس چې هغه تاسو پیژنئ نو باقي چې د ابسیشن کیږي مطلب دا د زموږ سره چې دا کم کاټنی دا زموږ سره دی بوټي نشي د اولیږي نو د پدغه کې چې د مندل او ریسرچ وکړو دا کاټن فروټ چې دی دا اولیږي نو چې کله دی وجه دوی معلومه کړه ته پته ولګی چې په دې کې دا هورمون چې دا پکې پروت دی ابسیسک اسید چې دا پکې پروت دی later on abscisic acid is given to its abscission character مخکې د دې نوم بلو خو وروسته ول چې به ابسیسک اسید یو لزه کور کو چې کله به ریسرچ کو نو پته وته ولګي دا د دوی چې کوم نیچر دی هغه د اسید په شان دی نو ځکه دی چې د ابسیسک اسید نوم چې هغه ول ورکو که فنکشن دی مونږ وګورو د دې فنکشن چې دی هغه سره کاز سیډ اینڈ برډ ډرمنسي کله چې کنډیشن زموږ سره فیوریبل نه ټیک شو نو په هغه کنډیشن کې چې کله بوټي خپل گروث کې دغه ته موږ بریک ډارمنسي خو په دې کې ډارمنسي چې د هیلپ ورکوي سیډ او برډ چې هغه به لویدو ته چې نه پریدي او دا غنه علاوه پروموټس ابسیشن اف لیوز اینڈ فروټس زموږ سره چې کوم لیوز دی پانی تاسو لیدلی په د ونو نه زموږ سره ولېږي فروټس تاسو لیدلی هغه د برانچز نه چې ولېږي نو د دې ابسیسک اسید چې دی هغه دغه کار دی ټیک ده د نور وجوهات هم دي یو پکې دا دی او دا غین علاوه اټ کلوزز ټومیټو ټو کنزرو واټر بل پیدا نه خبرې دا چې کله زموږ سره اوبو کمی نو دا ابسیسک اسید دا کار وکي چې دا ټومیټو زموږ سره بند کی اوبو سٹور کول لپاره کنزرو کول لپاره او دا غین علاوه انهبیټ د گروث اف لیوز سټیم اینڈ روټس وګورئ لیوز پانی سټیم تنا روټ زیره د دې درې وړو گروث چې هغه انهبیټ کوي هغه منع کوي په دې کې دا رکاوټ جوړیږي ټیک ده دا وخت تاسو خیال کړئ پانی زموږ سره زړی شي ازم سره ولېږي کوم میوه چې زموږ سره سقاشي ازم سره ولېږي
نو دا د دې ابسیسک اسید چې دی هغه کار دی. امید کوم دې پروژې تاسو پوه شئ. ایتایلین د براشو ایتایلین سي چل کوي سټاپ گروث اف لیټرل برډز. لیټرل برډز موږ سره بسټیم باندې یا په برانچز باندې چې مختلفو سایډونو ته د برډز غټي جوړیږي او دا غنه بیا زموږ سره برانچز فلاور جوړیږي نو دا غي گروث چې دی هغه سټاپ کوي. اکرنس د زموږ سره په کوم ځای کېږي د په فروټس کې په لیوز کې او په فلاورز کې. وز د دې وجه سره کازز ریپنینګ اف فروټس زموږ سره چې کوم میوې دي هغه چې کله پخېږي نو هغه د ایتایلین د وجې نه چې دی هغه پخېږي. دا دغه گروث ځکه سټاپ کوي چې کوم میوې زموږ سره پخېږي چې هغې ته چې کوم انرژي پکار ده کوم نیوټرنټس پکار دی چې هغه دوی ته پوره شي. نو د هغې د وجې نه چې کوم لیټرل برډز دي د هغې گروث چې دی هغه سټاپ کړي چې د مخکې نه موجود کوم برډز دي هغه چې دی خپل گروث وکړي. او د هغې نه علاوه کازز ابسیشن اف لیوز کم پاڼې چې دي د هغې ابسیشن چې دی هغه زموږ سره کېږي. ابسیشن ما تاسو ته ووایي او انهبټ گروث اف روټس زموږ سره د روټس کم گروث چې دی هغه زموږ سره انهبټ کوي. کدی یو سنټنس یو خبره موږ ایکسپلین کوو نو دا ډېر زیاته اوږدېږي خو صرف تاسو د دې فنکشن وپېژنئ چې د دې فنکشن چې دی هغه زموږ سره څه دی. نو په ننني ټاپک کې موږ د سایټوکاینین په باره کې ووایي د هغې نه علاوه ابسیسک اسید په باره کې ووایي بیا ایتایلین په باره کې ووایي. نو دا زموږ سره درې قسمه هارمون وو. د دې نه مخکې موږ اکزین او جبرلین ویلو په دې کې موږ سایټوکاینین ابسیسک اسید او ایتایلین ووایي. که تاسو دا کوېشن راځي لنډ کوېشن راځي نو تاسو دا 15 قسمه پلانټ هارمون چې دی هغه به لیکئ چې دا زموږ سره پروډکشن سایډ د دې کم یو دی د هغې نه علاوه د دې فنکشن کم یو دی. او که دې ډیفینیشن تاسو لیکلی شئ که تاسو ته ټیچر نوټس لیکلي یا تاسو د بل ګایډ نه لیکلی شئ نو ضروري خبره ده چې دغه سیز او ډیفینیشن تاسو ولیکئ پروډکشن سایډ ولیکئ بیا چې دی فنکشن ولیکئ. نو دې سره ستاسو د مکمل ټاپک چې دی دا به ورسره کور شي. په دې کې داسې خبرې دي چې هغه ستاسو د ایم سی کیوز لپاره چې دی هغه ضروري دي. لکه زه تاسو ته ښیم لکه د سایټو مطلب څه دی سیل دی د کاینیسیس مطلب څه دی ډیویژن دی ټیک شو. بیا لکه پروډکشن سایټ راغی چې سایټوکاینین په کوم ځای کې پیدا کېږي فروټ سیډ اینډ برډز ټیک شو. د هغې نه علاوه چې سایټوکاینین تاسو ته ایم سی کیوز راشي چې سایټوکاینین د کاربوهایډریټ په سینتھیسس کې هیلپ ورکوي په پروټین کې که نه مینرلز کې که دا نیوټرنس هرمون تاسو ته راولي نو دا سینتھیسس اف پروټین کې چې دی هغه هیلپ ورکوي. بیا دا خبره ده چې ابسیسک اسید چې دی اول به سره ریسرچ شوی دی په کوم ځای کې موندلي نو دا زموږ سره په کاټن فروټ کې دا خبره یاد ساتئ. د هغې نه علاوه ابسیسک اسید ته موږ په شارټکټ کې څه وایو موږ ته ای بي اے وایو یا تاسو په خپله ژبه کې وایو موږ ابا وایو. او د هغې نه علاوه د په دې 15 هارمون کې زموږ کم هارمون داسې دی چې هغه د فروټس په پخولو کې په هغې کې کلر پیدا کولو کې چې د هغه هیلپ ورکوي نو هغه زموږ سره څوک دی هغه ایتایلین دی. په دې کې په ډېرو ځایونو کې تاسو ووایئ چې د لیوز سټیم او د روټس د هغې چې کوم گروث دی هغه انهبټ کوي. تاسو ته دا ایس ایل او کوېشن چې دی راتلی شي چې دا گروث چې دی دا ولې دغه کوي انهبټ کوي. نو په دې ویډیو کې دا ستاسو لپاره چې دی کوېشن در کومه چې که د لیوز گروث انهبټ شي د سټیم گروث انهبټ شي د روټ گروث چې دی هغه انهبټ شي نو ستاسو په خیال بیا د بوټي ته پیده ده او که نه نقصان دی. په بعضې وخت کې دی له پیده ورکوي بعضې وخت کې نقصان ورکوي خو ستاسو په ذهن کې ستاسو په مایند کې چې دی څه دي چې دا آخر دا گروث چې دی ولې سټاپ کوي د روټ سټیم او لیوز دې بوټي چې دی څه پیدا د دې جواب ماته په کمنټ کې چې دی ضرور ولیکئ. که په دې پوه شوي نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کوئ. انشاءالله میله وشو بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.